خدای تباه و برباد ای د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څه کوي قرآن شهید کړی دی جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې که چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی حفاظت یې کوي او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي قانون یې لاس کې واخته کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ تباه به شئ بیړه به م غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه وایم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې دي ته څه چل کې ویل نو زه حلالي یم څه زه څه چل کوم په مصله زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست دي او دې بل یو کابلی مولا و مدرسې ته روان ما ته ویل چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبر اورم مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو اوره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابراهه د فوج په ابابیلو کړی کړی که نه کړی اتیانو فوج پې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه هېڅوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتې به چې راوغورځولو ایټم بمو پاس نه به وړوکی سورې او لاندې نه به یې دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼې مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې 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 چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو شو مارغان رالو ټول فوج او اتیان یې تباه کړه ویل کېنه مړه مارغان څنګه تباه ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکته هغه را ټوپ کړو په ابراهیم کاڼې راوغورځولو لاندې دا سنبی والا دومره سوری یې کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې به م وي دا طالبان به م وي دا دین به م وي دا قرآن به م وي دا نور به یې څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود
هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي. ته پوه شوې؟ پاکستان زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی، مونږ پہ فخر کوو، لیکن دعا بدا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې، د پاکستان حکمران د علی غوندې راکې، د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه امام حسین حکومت غوښتو، قرآن غوښتو، دغسې قرآن د پاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو. آخر کې وای چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه، چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه، بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه. چې اسلام پکې نه وي پاکستان مونږ څه کوو؟ وایه لکه پاکستان څه کوو؟ اسلام پکې نه وي. چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه، بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه. چې علاج مې د مرض کولی نشي، چې علاج مې د مرض کولی نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه. نن سبا به تې خالي منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه. د ګناه دریاب لاو کم لویه خدایه، زه رحمان به د محشر په میدان څه کړمه. آخري خبره واوره، قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ، نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ، دا یو الله به حاکمي آواز به وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي. آواز به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی. د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکي، ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکي. څه به ووایي؟ وقال الرسول، په تاسو به دعوه وکي، په تاسو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله دا زما څومره قوم چې ولاړ دی، خدای دې بستا په قرآن پورې ټوکې کولې. دا ریټ به در باندې په قیامت کې خدای کوي، رسول الله کوي. نو چې پیغمبر ریټ کوونکی او خدای غوندې عادل بادشاهي، هغه ریټ به نامنظوري که منظور به وي؟ نو ستاسو به څه انجام؟ د قرآن تجون نه وقف کولو باندې به په قیامت کې ریټ په تاسو کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله. یا الله، یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ و برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ و برباد کړي. خدایا
ته دا جوړ کړی ملک پروردګاره په اسلام آباد کې خدای ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلارې دي یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ خدای زمونږ ښځو ته هدایت د نیکۍ زمونږ لوڼو ته هدایت د نیکۍ زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردګاره په دین آباد کې او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکړي او که هدایت نه اور میږې مات کړي الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پرې راضي کېږي او زمونږ آخرت پې ښه شي الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دین زیات توفیق ورکی انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا خدای تباہ و برباد اے د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څکه قرآن شهید کړی دی جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي یې حفاظت یې که چې مه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی حفاظت یې کوي او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي قانون یې لاس کې واخته کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ تباه به شئ بیړه به م غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه وایم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې ته څه چل کې ویل نو زه حلالي یم څه زه څه چل کوم په مصله زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست دي او دې بل یو کابلی ملا مدرسې ته روان ما ته ویل چې مولانا صاحب خبره وره مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو وره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی کړی او که نه کړی اتیان او فوج یې پرې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه هېڅوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل. په مخوکه کې کاڼه پاتې به چې راوغورځولو ایټم بمو پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به یې تي دومره وشلولو. په ابرهه چې کوم کاڼی مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته یې ویل چې ما سره خو دا چلو شو مارغان راغله ټول فوج او اتیان یې تباه کړه. ویل کېنه مړه مارغان څنګه تباه ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکته هغه راټوپ کړو په ابراهیم کاڼی راوغورځولو لاندې دا سنبی والا دومره سوری کړه. واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي. ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده. دا مدرسې بم وي دا طالبان بم وي دا دین بم وي دا قرآن بم وي دا نور به څوک ټیک شو. کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي. ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړی که نه کنه امام حسین حکومت غوښتو قرآن یې غوښتو دغسې قرآن د پاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو. آخر کې وای چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه. چې اسلام پکې نه وي پاکستان مونږ څه کوو وایه لکه پاکستان څه کوو اسلام پکې نه وي چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه. چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه. نن سبا به د خالي منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه. د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه زه رحمان به د ماشر په میدان څه کړمه. آخري خبره واوره قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ دا یو الله به حاکمي آواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي آواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی. د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکړي څه به ووایي وقال الرسول په تاسو به دعوه وکړي په تاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله دا زما څومره قوم چې ولاړ دی خدای دې بستا په قرآن پورې ټوکې کولې
دا رټ به در باندې په قیامت کې خدای کوي رسول الله کوي نو چې پیغمبر رټ کوونکی او خدای غوندې عادل بادشاهي هغه رټ به نامنظوري که منظور به وي نو ستاسو به څه انجام د قرآن تجوند نه وقف کولو باندې به په قیامت کې رټ په تاسو کېږي واخر دعوانا ان الحمدلله یا الله د خپل لوی شان په خاطر یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي خدایا د غریبانو دشمنان تباہ و برباد کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ و برباد کړي خدایا ته دا جوړ کړی ملک پروردګاره په اسلام آباد کې خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلارې دي یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي خدایا زمونږ ښځو ته هدایت د نیکۍ وکړي زمونږ لوڼو ته هدایت د نیکۍ وکړي زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردګاره په دین آباد کې او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکړي او که هدایت نه اور میږې مات کړي الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پرې راضي کېږي او زمونږ آخرت پې ښه شي الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دې نه زیات توفیق ورکړي انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا خدای تباہ و برباد ای د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څه کوي قرآن شهید کړی دی جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفعې خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دې له ده که نه دا خو راوتې دې له ده خپل خاوند یې چیچړ دی حفاظت یې کوي او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي قانون یې لاس کې واغوتو کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ تباه به شئ بیړه به م غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه وایم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې ته څه چل کې ویل نو زه حلالي یم څه زه څه چل کوم په مصله زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست دی او دې بل یو کابلی ملا و مدرسې ته روان ما ته ویل چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبره وکړه مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو واره مالې څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده
ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابراهه د فوج په ابابیلو کړی اتیانو فوج پې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه څوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتې به چې راوغورځولو ایټم بم پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به یې دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼې مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو شو مارغان راغله ټول فوج او اتیان یې تباه کړه ویل کېنه مړه مارغان څنګه تباه ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکته هغه راټوپ کړو په ابراهیم کاڼې راوغورځولو لاندې دا سومبی والا دومره سوری کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې بم وي دا طالبان بم وي دا دین بم وي دا قرآن بم وي دا نور به څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قرآن دپاره ځان قربان کړی و که نه امام حسین حکومت غوښتو قرآن یې غوښتو دغسې قرآن دپاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو آخر کې وای چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې اسلام پکې نه وي پاکستان مونږ څه کوو وایه هلکه پاکستان څه کوو اسلام پکې نه وي چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه نن سبا به تې خالي منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه زه رحمان به د معشر په میدان څه کړمه آخري خبره واوره قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ دا یو
الله به حاکمي आवाज به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي आवाज به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکي ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکي څه به ووایي وقال الرسول پتاسو به دعوه وکي پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا اللہ دا زما سمرا قوم چی ولار دے خدا دی بستا پا قرآن پوری ٹوکی کولے دا رٹ بدر باندے پا قیامت کے خدا کی رسول اللہ کئی نو چی پیغمبر رٹ کون کئی او خدا غند عادل بادشاہی اگر رٹ بنا منظوری کا منظور بھئی نستاسو بسان جانی دا قرآن تجون نہ وقف کولو باندے با پا قیامت کے رٹ پتا سکی واخر دعوانا ان الحمدللہ یا اللہ دخپلو شان پا خاطر یا اللہ دخپلو رحم و دخپلو کرم پا خاطر خدا پا پاکستان کے دخپل کتاب نظام راول خدا پا پاکستان کے دخپل کتاب نظام راول یا اللہ پا پاکستان کے دا غریبانو پا حال باندے رحمو کی خدایا دا غریبانو دشمنان تباہ و برباد کے یا اللہ دا امریکی غرور مات کے یا اللہ دا امریکی غرور مات کے یا اللہ امریکہ سرد مرگر و تباہ و برباد کے خدایا تدا جوڑ کڑے ملک پروردگارہ پہ اسلام آباد کے خدایا تے پہ اسلام آباد کے دخپل حبیب پہ خاطر مونگ کی چکم بیلاری دی یا اللہ ٹولو تا ہدایت دنے کہو خدایا زمونگ خزو تا ہدایت دنے کہو زمونگ لونو تا ہدایت دنے کہو زمونگ بچو تا ہدایت دنے کہو یا اللہ دا دیر خکل ملک پروردگارہ پا دین آباد کے او یا اللہ چے دا مدرسو او دا طالبانو سوک دشمنانی خدای تور تا ہدایتو کے او کہ ہدایت نہیں اور میگے مات کے اللہ دے تاسو سمرہ چے دے جلسے تراغلی یہی خدای دے تاسو ٹول شری مقاصد پورا کی او اللہ دے مونگا او تاسو ٹول دا سے نیکان کی چاگا پی راضی کی او زمونگا خیرت پی خشی اللہ دے علماء تا دا دین دا خدمت کولو دے نزیاد توفیق ورکی انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا خدای تباہ و برباد اے دا خدای پا عظیم قہر گرفتار جماعتون شہیدان سکے قرآن شہید کرے دے جماعت سے ٹول قرآن لگیا دے وہ پاکستان کے خپولان دے پیمالی گی خز و نر بیگالا دا قرآن قوانین بخپولان دے پیمالی گی کپ دیزے کے چاہ دا تعزیرات پاکستان دا دفع خلاف ورزی اکڑا پولیس بینی سی کنا او پا دیزے کے چه خز ورطرا روانی دا قرآن پا خلاف ورزی اکڑا پولیسی نیسی نیسی ہے حفاظت ہے کہ چی میں زنانا دا چی لاستی پیونا دا خراوتی ہم دیلا دا کنا دا خراوتی دیلا دا خپل خاوندی چی چڑ دے حفاظت ہے او زا چی پا مزدورائی میں چا سرا نچاو گنڈا پا سیکل تڑی قانونی لاس کے واقعتو کسٹم والا پلنگ گزر کے ور پسی گرزی خدای تاو گورئی دا خدای لوی ورزی تاو گورئی تباب شئی بیڑا بم غر کشی
زما په خدای قسم دی چې د قبر نه بم د اور لمبې روزي. بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه؟ وایم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې دي ته څه چل کې؟ ویل نو زه حلالي یم څه زه څه چل کوم په مصله زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست دي او دې بل یو کابلی ملا مدرسې ته روان ما ته ویل چې مولانا صاحب خبره وکړه مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو واره مالې څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی کړی که نه کړی اتیان او فوج یې پرې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه هېڅوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکه کې کاڼی پاتې به یې چې راوغورځولو ایټم بم و پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به یې تي دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼی مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې 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 چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو شو مارغان راغله ټول فوج او اتیان یې تباه کړه ویل کښېنه مړه مارغان څنګه تباه ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکته هغه راټوپ کړو په ابراهیم کاڼی راوغورځولو لاندې دا سنبی والا دومره سوری کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې بم وي دا طالبان بم وي دا دین بم وي دا قرآن بم وي دا نور به څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قرآن د پاره ځان قربان کړی که نه که نه امام حسین حکومت غوښتو قرآن یې غوښتو دغسې قرآن د پاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو آخر کې وای چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې اسلام پکې نه وي پاکستان مونږ څه کوو وایه لکه پاکستان څه کوو اسلام پکې نه چې
چې بلبلې پکې نه وي بوستان سکړما بے میوې به سروې قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبا به خالی منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایا زه رحمان به د محشر په میدان سکړما آخری خبره واوره قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ دا یو الله به حاکمي آواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي آواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکړي څه به ووایي وقال الرسول په تاسو به دعوه وکړي په تاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله دا زما څومره قوم چې ولاړ دی خدای دې بستا په قرآن پورې ټوکې کولې دا رټ به در باندې په قیامت کې خدای کوي رسول الله کوي نو چې پیغمبر رټ کوونکی او خدای غوندې عادل بادشاهي هغه رټ به نامنظوري که منظور به وي نو ستاسو به څه انجام د قرآن تجوند نه وقف کولو باندې به په قیامت کې رټ په تاسو کېږي واخر دعوانا ان الحمدلله یا الله د خپل لوی شان په خاطر یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي خدایا د غریبانو دشمنان تباہ و برباد کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ و برباد کړي خدایا ته دا جوړ کړی ملک پروردګاره په اسلام آباد کې خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلارې دي یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي خدایا زمونږ ښځو ته هدایت د نیکۍ وکړي زمونږ لوڼو ته هدایت د نیکۍ وکړي زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردګاره په دین آباد کې او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکړي او که هدایت نه اور میږې مات کړي الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پرې راضي کېږي او زمونږ آخرت پې ښه شي الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دې نه زیات توفیق ورکړي انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا خدای تباہ و برباد ای د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څه کوي قرآن شهید کړی دی جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی
په پاکستان کې خپو لاندې پایمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پایمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دې له ده که نه دا خو راوتې دې له ده خپل خاوند یې چیچړ دی حفاظت یې کوي او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي قانون یې لاس کې واخیسته کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ تباه به شئ بیړه به م غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه وایم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې دي ته څه چل کې ویل نو زه حلالي یم څه زه څه چل کوم په مصله زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست دي او دې بل یو کابلې ملا مدرسې ته روان ما ته چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبر اورم مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو اوره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته اخیستلې به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی کړی که نه کړی اتیان او فوج یې پرې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه هېڅوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتې به چې راوغورځولو ایټم بمو پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به یې دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼې مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې 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 چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته وایي چې ما سره خو دا چلو شو مارغان راغله ټول فوج او اتیان یې تباه کړه ویل کېنه مړه مارغان څنګه تباه ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکته هغه راټوپ کړو په ابراهیم کاڼې راوغورځولو لاندې دا سومبی والا دومره سوری کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې به وي دا طالبان به وي دا دین به وي دا قرآن به وي دا نور به څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله
د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې، د پاکستان حکمران د علی غوندې راکې، د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه امام حسین حکومت غوښتو، قرآن غوښتو، دغسې قرآن د پاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو. آخر کې وای چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما، چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما، بے میوے بسروے قد خرامان سکړما. چې اسلام پکې نه پاکستان مونږ څه کوو؟ وای لکه پاکستان څه کوو؟ اسلام پکې نه. چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما، بے میوے بسروے قد خرامان سکړما. چې علاج میں د مرض کولې نشي، چې علاج میں د مرض کولې نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما. نن سبا به خالی منګولې درومو که بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما. د ګناه دریاب لاو کم لویه خدایا، زه رحمان به د محشر په میدان سکړما. آخری خبره واوره، قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ، نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ، دا یو الله به حاکمي آواز به وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي. آواز به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی. د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي، ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکړي. څه به ووایي؟ وقال الرسول، په تاسو به دعوه وکړي، په تاسو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله دا زما څومره قوم چې ولاړ دی، خدای دې بستا په قرآن پورې ټوکې کولې. دا ریټ به در باندې په قیامت کې خدای کوي، رسول الله کوي. نو چې پیغمبر ریټ کوونکی او خدای غوندې عادل بادشاهي، هغه ریټ به نامنظوري که منظور به وي؟ نو ستاسو به څه انجام؟ د قرآن تجون نه وقف کولو باندې به په قیامت کې ریټ په تاسو کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله. یا الله، یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ و برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ و برباد کړي. خدایا ته دا جوړ کړی ملک پروردگار په اسلام آباد کې. خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلاری دي، یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي. خدایا زمونږ ښځو ته هدایت د نیکۍ وکړي، زمونږ لوڼو ته هدایت د نیکۍ وکړي، زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي. یا الله
دا ډېر ښکلی ملک پروردګاره په دین آباد کې او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکړي او که هدایت نه اور میږې مات کړي الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پرې راضي کېږي او زمونږ آخرت پې ښه شي الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دې نه زیات توفیق ورکړي انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا خدای تباہ و برباد اے د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څکه قرآن شهید کړی دی جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي یې حفاظت یې که چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی حفاظت یې کوي او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي قانون یې لاس کې واخیسته کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ تباه به شئ بیړه به م غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه وایم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې ته څه چل کې ویل نو زه العلي مسه زه څه چل کوم په مصله زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست دي او دې بل یو کابلی ملا مدرسې ته روان ما ته ویل چې مولانا صاحب خبره وکړه مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو واره مالې څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی کړی او که نه کړی اتیان او فوج یې پرې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه هېڅوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتې به چې راوغورځولو یې ټمبمو پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به یې دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼې
مارغه راوړی ابراهیم منډې کې چې دا کار یې وکړو منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو شو مارغان راغله ټول فوج او اتیان یې تباه کړل ویل کېنه مړه مارغان څنګه تباه د پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکړه هغه راټوپ کړو په ابراهیم کاڼې راوغورځولو لاندې دا سنبی والا دومره سوری کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې بم وي دا طالبان بم وي دا دین بم وي دا قرآن بم وي دا نور به څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پہ فخر کوو لیکن دعا بدا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه امام حسین حکومت غوښتو قرآن غوښتو دغسې قرآن د پاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو آخر کې وای چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما بے میوې به سروې قد خرامان سکړما چې اسلام پکې نه پاکستان مونږ څه کوو وای هلکه پاکستان څه کوو اسلام پکې نه چې بلبلې پکې نوي بوستان سکړما بے میوې به سروې قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبا به خالی منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایا زه رحمان به د ماشر په میدان سکړما آخري خبره واوره قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ دا یو الله به حاکمي آواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي آواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکړي څه به ووایي وقال الرسول په تاسو به دعوه وکړي په تاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله دا زما څومره قوم چې ولاړ دی خدای دې بستا په قرآن پورې ټوکې کولې دا رټ به در باندې په قیامت کې خدای کوي رسول الله کوي نو چې پیغمبر رټ کوونکی او خدای غوندې عادل بادشاهي هغه رټ به نامنظوري که منظور به وي نو ستاسو به څه انجام د قرآن تجوند نه وقف کولو باندې به په قیامت کې رټ په تاسو کېږي واخر دعوانا ان الحمدلله
یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ و برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ و برباد کړي. خدایا ته دا جوړ کړی ملک پروردګاره په اسلام آباد کې. خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلارې دي یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي. خدایا زمونږ ښځو ته هدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ لوڼو ته هدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي. یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردګاره په دین آباد کې. او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکړي. او که هدایت نه اور میږې مات کړي. الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي. او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پرې راضي کېږي او زمونږ آخرت پرې ښه شي. الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دې نه زیات توفیق ورکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. خدای تباہ و برباد ای د خدای په عظیم قهر گرفتار. جماعتونه شهیدان څکه قرآن شهید کړی دی. جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي. ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي. که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه؟ او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي؟ نیسي یې حفاظت یې که چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی. حفاظت یې کوي. او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي قانون یې لاس کې واخیستو کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي. خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ. تباه به شئ بیړه به م غرقه شي. زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي. بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه؟ وایم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې دي ته څه چل کې؟ ویل نو زه حلالي یم څه؟ زه څه چل کوم په مصله؟ زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله. په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو. دا دې طرف ته چې ناست یې او دې طرف بل یو کابلی ملا و مدرسې ته روان ما ته ویل چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبر اورم مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه. ویل خبره خو اوره. مالې څه چل دی؟ ویلې ولې رانه منډې وې؟ مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده. ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده؟ ځان خو پوهوه که نه ځان نه دې ویل هند هند جوړ کړی دی. ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ؟ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس. بچیا مونږ هم درته هغه ستنې به وو چې رانه د بخښنې بوی نه ګورې. بوی
تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی اتیانو فوج پې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه څوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتی به چې راوغورځولو اټم بمو پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به اتي دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼې مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته وایي چې ما سره خو دا چلو شو مارغان راغله ټول فوج او اتیان یې تباه کړل ویل کېنه مړه مارغان څنګه تباه ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکت هغه را ټوپ کو په ابراهیم کاڼې راوغورځولو لاندې دا سومبی والا دومره سوری کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې بم وي دا طالبان بم وي دا دین بم وي دا قرآن بم وي دا نور به څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قرآن د پاره ځان قربان کړی و کنه امام حسین حکومت غوښتو قرآن یې غوښتو دغسې قرآن د پاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو آخر کې وای چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې اسلام پکې نه وي پاکستان مونږ څه کوو وایه لکه پاکستان څه کوو اسلام پکې نه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه نن سبا به تې خالي منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه زه رحمان به د ماشر په میدان څه کړمه آخري خبره واوره قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ دا یو الله به حاکمي آواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي آواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي
رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکي، ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکي، څه به ووایي؟ وقال الرسول، پتاسو به دا وکي، پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا اللہ دا زما سمرا قوم چی ولار دے، خدای دی بستا پا قرآن پوری ٹوکی کولے. دا رٹ بدر باندے پا قیامت کے خدای کی رسول اللہ کئی نو چی پیغمبر رٹ کون کئی او خدای غند عادل بادشاہی اگر رٹ بنا منظوری کا منظور بھئی نستاسو بسان جامی دا قرآن تجون نہ وقف کولو باندے با پا قیامت کے رٹ پتا سکی. واخر دعوانا ان الحمدللہ. یا اللہ د خپل لوی شان په خاطر، یا اللہ د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول. یا اللہ په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ و برباد کړي. یا اللہ د امریکای غرور مات کړي. یا اللہ د امریکای غرور مات کړي. یا اللہ امریکا سره د مرګرو تباہ و برباد کړي. خدایا ته دا جوړ کړی ملک پروردگار په اسلام آباد کې. خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلاری دي یا اللہ ټولو ته ہدایت د نیکۍ وکړي. خدایا زمونږ ښځو ته ہدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ لوڼو ته ہدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ بچو ته ہدایت د نیکۍ وکړي. یا اللہ دا ډېر ښکلی ملک پروردگاره په دین آباد کې. او یا اللہ چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته ہدایت وکړي او که هدایت نه اور میږې مات کړي. الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پرې راضي کېږي او زمونږ آخرت پرې ښه شي. الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دې نه زیات توفیق ورکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین.